افغانستان زیمبابوې ته په دریمه شل اوریزه سیالۍ کې هم ماته ورکړه. د دې او د نورو سیالیو ټول معلومات به په دې راپورټ کې راسره واورئ، خو وړاندې له دې چې زموږ ملتیا وکړئ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. افغانستان زیمبابوې ته دریمه ماته ورکړه. نجیب الله زدران غوره لوبغاړی وټاکل شو. افغانستان په دریمه نړیواله شل اوریزه لوبه کې هم د زیمبابوې لوبډلې ته د 40 منډو په توپیر ماتې ورکړه او له دې سره نجیب الله زدران د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. دریمه نړیواله شل اوریزه لوبه کې افغانستان پچه وګټله او لومړی توپوهنه وکړه. افغانستان په ټاکلو شل اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې وکړې چې له ډلې نجیب الله زدران 22 سوځېدلي، عثمان غني 9 شاه عرفان 24 او کریم جنت 21 منډې وکړې. د زیمبابوې لخوا نګراوه او بلسنګ مزراباني 2 ویکټې واخیستې. د 104 منډو هدف په تعقیب زیمبابوې په ټاکلو شل اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 114 منډې وکړې چې د 40 منډو په توپیر یې ماته ومنله. د دوی لخوا سکندر رضا 21 سوځېدلي، ریان بړل 9 سوځېدلي او مسکنده بیا 10 منډې وکړې. د افغانستان لخوا کریم جنت 2، نوین الحق او محمد نبی فاضل حق فاروقي 1 ویکټ واخیسته. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه نجیب الله زدران او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریم جنت ته ورکړل شوه. افغانستان په 3 نړیوالو شل اوریزو لوبو کې د 3-0 سره زیمبابوې ته ماته ورکړه او لوبلړۍ هم په خپل نوم کړه.